تر اوسه له ټپې ژوندی یم، اوس نو د ځان سره درګیره یم چې د وطن څه څنګه ولاړ سم. نور مې نو هېڅ ماغزه کار نه کوي، دا ځای لکه څېرې ځنګل دی. نور نو حقیقت ویلو ته مسؤله یم چې د رښتیا خبرې په خلکو واورم. سپین ږیري مشران مو غله وختل، د بیت المال پر پو به جیبونه ډک کړل. یو میاشت مخکې جنګ یې شروع کړل، مشران به د درواغو امرونه کول، سربازان به د لنګوټو سره جنګو ته وتل، د درواغو تهمتونه پر چاپس تړل. خپل وفادار سربازان به خرڅوله، په پټو سترګو به یې دولت واړوله، د رښتیا جنګ یې په هلمند کې کوله. دا د پخوا پروژه ده، دا د دنیا پروژه ده، دا د امریکا پروژه ده، دا د امساګانو پروژه ده، دا د پخوا پروژه ده، دا د دنیا پروژه ده، دا د امساګانو پروژه ده، دا د امریکا پروژه ده. د چا پر خوا اوله په زرګون وطندارانو شهیدان سوله، خاینان خپل شناختګان د چوکۍ ورکوله، د بیت المال پر پو بیا خارج ته وړله، په مابینځ کې به د غریب حق خوړل کېدله. اوس چې بعد څو کاله جنګ خلاص سو، یو ورځ په ورځ وینې چې بېکاره سولو، بیخي غریب او بېسواده سولو. څلوېښت کاله په وطن کې جنګ و، هم وطنه پورم چې زړه دې درد کوي. بعضې وخت نجونو ته افسوس درېږي چې ولې مکتب او پوهنتونونه تړل کېږي، دا چې ډېر خلک هم بېسواده دي، اوس هم خلک درس ویلو ته تږي دي. زموږ خلک ډېر ښه هدفونه درلودل چې یو هدف ته هم ونه رسېدل. دا د پخوا پروژه ده، دا د دنیا پروژه ده، دا د امریکا پروژه ده، دا د امساګانو پروژه ده، دا د پخوا پروژه ده، دا د دنیا پروژه ده، دا د امساګانو پروژه ده، دا د امریکا پروژه ده.